السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری کبیر خان. ریسیټ چې دا کومه ویډیو تاسو ته ښکاري ده تاسو لږه وګورئ. بیا به تاسو ته پته ولګي کله چې په ښځه باندې غین ومانډئ که نه، نو بیا ټول خلک وایي چې په ښځه باندې غین ومانډو. هر سړی بیا راپاسي چې دا ښځه وه دا زنانه وه دی ولې وله. دې رنډۍ ته ګوره دا تاسو دې سیټ کې ویډیو وګورئ. دا راغلې ده د ګولډ مطلب سونې مارکیټ ته راغلې ده. دا سونه پټۍ الینو دا اوس سپری روباسي او سپری د مالک له بلې سترګو کې کوي. نو هغه پرې خدای پاک لاس بر کړو، نو هغه چې کله سپری په دې جینۍ په دې هلک وکړله نو هغه راونیو بیا کوم اشر وله وکړو تاسو په خپله ولیدو. نو چې داسې جینۍ سره تاسو بیا دا عمل وکړئ که نه، نو بیا هر یو سړی راپاسي مخ پې د غیڼ په رنګوي او راپاسي به بیا به چغې ووایي په ښځه باندې لاس اوچت کړو دا یې وکړل او ناغې وکړل او نور خبر نه وي چې ښځې څومره غټ موږی راښکلی که نه، څومره کوسې ورکړی. نو دا ویډیو تاسو په خپله وکتله. نو دغه رنګه حساب د هغه د بیناري پاکستان والا مو چې هغه نه تللی نو خلکو به له کونه کې ګوتې نه منډلې. داسې دا رنډۍ م ده. بس الله دې رحم وکړي. نو کم خلک به پوه کوو او کم لپاره به خلک ویډیوګانې جوړوي. مهرباني.